د ګلبدین نایب د څرګندونو مهم ټکي. ګلبدین نایب ویلي چې له اصغر افغان سره لوبه نه کوي. لیدونکو ستړي مشئ، اصغر افغان د خپل ورور لپاره ټوله لوبډله خرابه کړې. ګلبدین نایب وایي اصغر افغان د شخصي ګټو لپاره څو ځله افغان لوبډله له سختو ورځو سره مخ کړي. نبی او رشید به نن په دې پریکړه خوشحاله شوي وي چې اصغر کپټان شو، خو زه به تر هغې کرکټ نه کوم چې اصغر لوبډل مشر وي. اصغر افغان نړیوال جام کې د افغانستان په نوم رشخاند وهلی دی. اسلام آباد کې افغان سفیر عاطف مشال هم له اصغر سره لاس درلود او د هغه ملاتړ یې کوه. کله چې مشال کرکټ بورډ ته راغلی، کرکټ بورډ ښه ورځ نه ده لیدلې. دا کرکټ چې خراب کړی پورا ګروپ دی چې مشري عاطف مشال کوي. اصغر افغان زه په نړیوال جام کې ژړولی یم. څومره بدبختۍ چې نړیوال جام کې وي د اصغر له لورې وي. اصغر افغان د دې پر ځای چې محاکمه شي کرکټ بورډ لوبډل مشر وټاکه. اصغر د افغانستان بیرغ او د افغانستان خلکو ته سپک کتلی دي. زه به د هر یو په کوټه ګرځېدم چې راشي زما لپاره نه د افغانستان لپاره لوبه وکړئ، خو دوی زما سره لوبه نه کوله. حشمت شهیدي زما ملګری و، نو ځکه یې د تیرو لوبو له سکواډ ویستلی و. ځینې وایي ګلبدین نایب ولې مخکې څه نه ویل چې اوس یې وایي. زه خبر یم چې ډیرو محاورو کسانو یې مخه نیولې وه چې څه به نه وایي، خو اوس بیخي مجبور شو چې له رازونو پرده پورته کړي.